او ټاکل شوی سبا یعنی د دوشنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي زون ټولو ولایتونو کې د پولیو واکسین حوزوي کمپاین پیل شي. روغتیایي کارکوونکي د آګاهۍ دپاره د خلکو غواړي چې د واکسین په وخت د پولیو د رضاکاره ټیمونو سره همکاري وکړي. نن د خپرونې د میلمه ډاکټر سید علم شینواري سره په دې خبرې کوو چې ولسونه، مدني ټولنې او روحاني شخصیتونه په څه ډول په دې صحي کمپاین کې همکاري کولی شي. ډاکټر صاحب پروګرام ته ستړي مه شئ، د تل په شانتې په دې مهم ونیز پروګرام کې یوه اجازه راکوئ د دې همکارۍ مخکې یو 2 ټکي خبري دي دا غواړم تخصصي ټکی دی غواړم ځکه کوم نن د قندهار په 2 سیمو کې یوې په منزل باغ او بله په لویه ویاله کې ډاکټران غواړي چې په دې زرګونو ماشومانو ته د پیچکاري د لارې نه د پولیو دا کمپاین مخکې ویسي. ولې پیچکاري د لارې نه؟ خو مننه. اصلا واکسینونه چې دي په عمومي توګه باندې په 2 ډوله دي. یو هغه واکسینونه دي چې د خولې د لارې نه، د قطرات د لارې نه خلکو ته تطبیق کیږي چې هغه ډېر معمول دي په غریبو هیوادونو کې او په مخ پر ودې هیوادونو کې ډېر. د مثال یو بل ډول چې دی هغه د پیچکارۍ د لارې نه خلکو ته تطبیق کیږي. مثلا په امریکا کې د خولې د لارې نه کوم واکسین چې تطبیق کیږي د اجازه نشته دا نه د تطبیق شوی، نه تطبیق کیږي. او په نورو هیوادونو کې چې دا نه تطبیق کېدو او یا نه تطبیق کېږي علت دا دی یو خو چې معینه شمیره یا مقدار چې وي هغه ورته نه رسېږي، او بل قیمت دی لږ زره. دا چې شروع کړي دي نو دا یو ښه اقدام دی، یعنی ښه خبر دی، یعنی ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه طبعا ورکوي. خو او بل خواله دا دی چې د دې واکسین په جوړښت چې دی د هغه کوم واکسین چې د خولې د لارې نه انتقالېږي د هغې نه فرق کوي. اما دا به لږ زره د قیمت لحاظ نه به فرق ولري که نه، ارزانه به نه تمام. بالکل دا قیمت وي ځکه نو دا اکثریت په د غریبو هیوادونو کې د خولې د لارې نه کوم واکسین چې تطبیق کېږي هغې نه استفاده کېږي. ولې دا د پیچکارۍ د لارې نه چې وي دا ډېر مؤثره او مسؤونتره دی نسبت د خولې. لکه مشخص کوم ما مقدمه کې ذکر کړ چې ولسونه څنګه همکاري کولی شي، مدني ټولنې په مل یا روحاني شخصیتونه خصوصا افغانستان په څېر هیوادونو کې. دا خو یو نړیوال کمپاین دی، دې کې شک نشته که نه، ډېر مهم. افغانستان په څېر ځایونو کې دغه ولسونه یعنی په کومه برخه کې همکاري کولی شي؟ که لږ واضح کې ورته وګورئ. د پولیو داسې یوه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازینۍ لاره د خلاصون ترېنه واکسین دی. او نو بیا ستونزه چې موږ ورسره مخ یو خصوصا دغه 3 وړه هیوادونه نایجیریا او پاکستان او افغانستان چې نن سبا ورته انډیمیک دي، یعنې په دې ساحه کې دغه میکروب یا د ناروغي موجود ده. علت دا دی چې خلک په پوره توګه باندې نه واکسین کېږي. دا چې نه واکسین کېږي دا بیا مختلف فکټورونه په دې کې رول لوبوي. یو فکټور دا دی چې د خلکو هغه د پوهاوي کچه ټیټه ده، خلک دومره معلومات نه لري، او بل په ضمن کې هغه کم اعتبار چې د مثال په توګه باندې د خلکو پر واکسین باندې وي او یا د خلکو په روغتیایي کارکوونکو باندې وي یا د خلکو په هغه کمپاینونو باندې وي چې د دولت یا د نړیوالې ټولنې لخوا په لاره اچول کېږي. دغه یا او نور مختلف ستونزې چې دا د دې لامل ګرځېږي چې د خلکو هغه تشویق کم وي په دې کې، هغه د خلکو هڅه کمه وي چې خپل ماشومان بوځي او واکسین یې کړي. نو دا کله چې دغه اعتبار رامنځته شي او د خلکو په منځ کې دغه ذهنیت را ایجاد شي چې یعنی دا واکسین چې دی دا اړین دی د پولیو لپاره او بغیر د یعنی ستاسې یعنی خلاص دا چې ولس باید اول په دې پوه شي چې څومره اهمیت دی دې کې. یو بل ټکی هم په دې اړه باندې غواړم ذکر کوم. اوس تاسو هم جریان کاستئ، زموږ لیدونکي هم ټول په دې پوهېږي چې کور په کور، کلي په کلي په افغانستان کې د پولیو واکسین دپاره هڅه شوې ده د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي دپاره که نه، مګر په ډېرو سیمو کې نه تطبیقېږي، یا ناامني وجه ده یا بل څه، یا آګاهي پوره نه ده شوې. داسې یو مثال یا بیلګه تاسې لرئ په جهان کې یو بل هیواد چې هغه هم داسې افغانستان ته ورته دا تجربه یې کړي او دا تجربه انتقال شي افغانستان ته چې په سرعت سره د افغانستان د پولیو نه پاک شي؟ داسې څنګه؟ ولنه ډېر هیوادونه دي په افریقا کې اوس مثلا تر 3 کاله پورې ډېر داسې هیوادونه، یعنې 2-3 کاله مخکې تقریبا 10 هیواده چې هغه انډیمیک په هغې کې د وایروس موجود چې اکثریت په افریقایي هیوادونو کې او په افریقایي هیوادونو کې خو په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چې په هغې کې جګړې وي، په هغې کې ستونزې وي، ولې دوی وشو کولی چې دغه ستونزه له منځه یوسي. په هندوستان کې هم دغه 13 کال پورې تقریبا دغه ستونزه موجوده وه، هغه هم داسې سیمې لري چې په هغې کې جګړې روانې دي. او د خلاصون لاره د دوی لپاره دا وه چې دوی په مشترکه توګه باندې د یوه هدف لپاره کار وکړي. 2 هیوادونه به وي یا مثلا 2 اړخونه به هغوی به په خپل منځ کې خصومت لرو، ولې په دې سکې سره په یو توافق سره په اتفاق باندې کار وکړي. نو دا ښه مثالونه دي خصوصا د افریقایي هیوادونو چې دوی سره په مشترکه توګه باندې یعنې متخصصې ډلې باید حتما دا زمینه جوړه کړي چې دا یو بشري دغه د کومک دی چې ځکه د متخصصو ډلو فامیلونه په خطر کې وي، اولادونه په خطر کې وي، یعنې د دې نه په نقل سره کولی شي پاکستان او افغانستان هم ګر چې دوی سره په اتفاق سره کار کوي، ولې ستونزه بیا هم چې خلق شوې ده د سرحد په اوږدو کې خلق شوې ده چې هلته نور امنیتي ستونزې دي او دا مسایل او هلته منفي تبلیغات په دغه برخه
داخل کیږي نو پاکستان او افغانستان ته پکار ده چې د علماو نه په استفاده باندې دغه منفي تبلیغات اول لمنځه یوسي او د مشرانو نه دغه قبایلي مشران چې د منفي تبلیغات چې لمنځه لاړل نور زمينه مساعدي چې لږ وخت دا کمپاین مخکې لاړ شي عملي شي. بل تشکر ډیره مهرباني ډاکټر صاحب د معلوماتو نه خدای وکړي چې لیدونکو ته مفاده خسته او په دې مننه کوم